کابل کې رادار بیرته فعال شو او دا ښایي د افغانستان د هوایي خوندیتوب لپاره تر ټولو مهم خبر وي. آیا پوهیږئ چې د افغانستان هوایي فضا څو کاله له راداره پرته کار کوله؟ کله چې په کال 2021 کې د افغانستان نظام بدل شو، د ډیرو تخنیکي وسایلو کار بند شو. پکې د کابل هوایي ډګر رادار هم شامل و. د دې له کبله نړیوالې الوتکې له افغانستانه تېرېدو نه ډډه کوله. خو اوس د ملکي هوایي چلند اداره وایي چې رادار بیرته فعال شوی او دا د هوایي ترافیک د خوندیتوب لپاره یو ستر بدلون دی. رادار هغه سیستم دی چې د الوتکو موقعیت، سرعت او لوری معلوموي. په ساده ټکو که رادار نه وي، الوتنې د ړندو په شان حرکت کوي. له همدې امله د هر هیواد د هوایي چلند بنسټ همدا رادار دی. راپورونه وایي چې 3 نوي رادار برجونه د فرانسې له یوې کمپنۍ سره په تړون جوړ شوي، یو په کابل، بل په بلخ او دریم په هرات کې. دا برجونه کولی شي د هیواد ډیره برخه پوښي او د الوتنې دقیق کنټرول ممکن کړي. د ILS انسټرومنټ لینډینګ سیسټم همدارنګه د ترمیم چارې هم روانې دي چې د الوتکو د خوندي ساتنې لپاره اړین دي. که څه هم سیستم فعال شوی، خو د دوام لپاره تخنیکي کارکوونکي، انرژي او ساتنې ته اړتیا ده. که دا برخه جدي ونیول شي، نو افغانستان کولی شي بیرته د سیمهییز هوایي ترافیک یوه مهمه نقطه شي. دا د افغانستان د هوایي فضا لپاره یو نوی فصل دی. که تاسې هم غواړئ زموږ د هیواد د پرمختګ دا ډول مثبت خبرونه واورئ، لایک وکړئ، سبسکرایب وکړئ او خپل نظر په کمنټ کې ولیکئ.